غازي آزاد خان بابا دا د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ قوم اندړو دا د احمد شاه بابا له مهمو قومندانانو څخه و. کله چې به د احمد شاه بابا د غازیانو لښکرې خارج ملکو ته لېږلې په اکثرو تشکیلو کې به یې غازي آزاد خان بابا مشر ولو. دغه قزاقستان کې، تاجکستان کې، ایران، آذربایجان په دا هر څونه چې د احمد شاه بابا په وخت کې کوم ملکونه فتح شوي دي په دغه ملکونو کې به ټولو قومنده د غازي آزاد خان بابا وله. بیا په هغه وخت کې راغلی دی دلته د غزني مرکز ته دا یې کلا جوړه کړې ده. نو چون ډېر وخت وتلی ده غازي آزاد خان بابا تقریبا 1915 کې څه شاوخوا دی د احمد شاه بابا له مهمو قومندانانو څخه و. د غازیانو لښکرې چې به چېرته کړی دی بیا قومندان ولو. بیا په هغه وخت کې دی راغلی دلته مېشت شوی د اندړو له ولسوالۍ څخه. دغه یې کلا ده. موږ نن د ده له کلا څخه لیدنه وکوله او دا مو پلان ده چې د ده دغه اثرات په تاریخي ابداتو کې راولئ د کلا. نو د غزني له مهمو اشخاصو څخه لکه څرنګه سلطان محمود غزنوي صاحب تېر شوی، یا غازي ملا مشکي عالم او دغه خو دی تر هغه مخکې د غازي آزاد خان. ټولو موږ خپله بیا د هغه وزارت سره مشوره ورباندې کوو سره موږ چېرته هغه دا لازم وبولي دا باید راسي ځکه چې غازي آزاد خان خو ډېر قهرمان شخص تېر شوی ده. او بلکې موږ په ټول غزني کې په مجموع کې موږ دا کوم چې موږ تاریخي ولسوالیو کې نور ځای کې کوم تاریخي ابدات لرو غواړو چې هغه کې رسمي دې ته رسمي بڼه ورکړو او موږ یې په تاریخي ابداتو کې راسره ثبت کړو. تهاجمات ایران در افغانستان صورت میگرفت تا وقتی احمد شاه بابا میرویس نیککی اونا را شکست دادن. از او پیشتر آزاد خان با واسطه قومی لشکر قومی ساختن در زمین غزنی حرکت کردن. اصفهان گرفت. پایتخت ایران اصفهان بود. بعدن تا آذربایجان قسمت ها را پیش رفتن. احمد شاه بابا اونا همراهشان بود. اونا را طرف افغانستان گفت شما در افغانستان مردم ها متحد بسازید. در روی اثنا وقتی که آمده اما چیز میکنه صابر شاه کابلی از اینا را میخوشی گندم نصرشان میذارن من حیث پادشاه و کلان بزرگ قوم اینا را انتخاب میکنن. وقتی که آزاد خان بابا خبر میشه اونا طرف امو سمت ارمنستان و آذربایجان پیش میرن. دیگه تا وقتی بودن که در مقابل کریم خان زند هم پادشاه ایرانی او وقتی که بود در مقابل زنا جنگید اونا را یک دفعه شکست داد. تا 42 میلادی که با زمانی که نادر افشار کابل را فتح میکند آزاد خان بابا جز سپاه نادر افشار میشه و دوباره عازم کمرای سپاه نادر افشار عازم فارس یا اصفهان میشه. بعدا در اصفهان در واصل خان حاکم آذربایجانی در تماس میشه، طرح دوستی میریزه که توجه واصل خان حاکم آذربایجان به خود جلب میکنه و همراه واصل خان به طرف آذربایجان روان می شود. در این زمان است که آزاد خان بابا در آذربایجان از جمله فرمانروای خیلی معروف و مشهور می گردد که بعد از مرگ واصل خان امی آزاد خان بابا حاکم آذربایجان میشه که فتوحات زیاده را در اونجا میکند. مثلا گرجستان، ارمنستان،
تا سر مناطق کردستان این جز قلمرو گرجستان مونه. بعد از مرگ نادر افشار این در ایران میه و حکومت فارس به دست میگیره و خود احمدشاه بابا به طرف افغانستان میه و در افغانستان حکومت جدید را احمدشاه بابا اعلان میکنه و این دو فرمانروای بزرگ از خود در تاریخ نام زرین را از خود به جا گذاشتند که یکی احمدشاه بابا و دیگرم آزادخان بابا میباشد. آزادخان با یک بزرگ قوم ما بوده و رهبر ما بوده و با کشورهای ایران، ارمنستان و گرجستان فتوحات را انجام داده است و از او فقط یک قلعه تاریخی به جا مانده است که به نام قلعه آزادخان در ولایت غزنی به جا مانده می باشد و با ریزش باد و باران قلعه و فرسوده شدن مواجه است. ما از حکومت افغانستان و خصوصا از جامعه جهانی خواهان این هستیم که این قرار را بسازی نماید و در آبدات تاریخی ثبت نماید. آزادخان بابا یا از زیاد فتوحاتی کرده که از او قریب در ولایت غزنی به جا مانده که دولت تخریب شدن است. ما از جامعه یونسکو، از سازمان ملل، از دولت اسلامی افغانستان می‌خواهیم که قریه ما با آبدات تاریخی ثبت شود و بازسازی شود. پژواک خبری اژانس د پیښو ریښتینې هنداره